السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ، بیا هم په حرم شریف کې یو د کعبې نه لږ راوتلي یو او دلته د ماخستن د لمانځه لپاره ترتیبات نیول کېږي. خلک راټول شوي دي، اذان ته منتظر یو او په دې څنګ کې کیسې هم کوو ځکه د ټولې نړۍ مسلمانان دلته راټولېږي او عبادت کوي، خدای او رسول یادوي او تلاوت کوي. په څنګ کې مې استاد رسول خان او استاد رسول خان په باره کې حتما تاسو ته ما ویلي و، دی هغه څوک دی چې د ژوند لارې په نوم یو کتاب یې لیکلی دی او دا کتاب د حیات فاونډیشن لخوا نه یوه سیالي جوړه شوې وه او په دې سیالۍ کې ډېرو خلکو جایزې وګټلې او عمرې ته راغلل. نو دی هم په دې سلسله کې راغلی دی. استاد ستړی مه شې. اول خو دویمه دا ده چې غواړم لږ معلومات راکړئ راته دلته چې دا خلک راټولېږي که نه، دغه یو لمونځ ما چې اورېدلي وو که نه، و یو لمونځ یو لک دي که زر لمونځونه کېږي، څومره یو لمونځ د څو سره برابر دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او د حدیث شریف کې دی چې په حرم شریف کې د بیت الله چې دی دلته یو لمونځ په یو لک باندې دی او مسجد نبوي کې یو لمونځ په زر باندې دی او په بیت المقدس کې یو لمونځ په زر باندې دی. عامو جوماتونو کې په یو حدیث کې یو په 15 او بل کې یو په 19 درجو باندې لمونځ دی. بیا د الله تعالی مهرباني او فضل کرم چې دا ډېر پراخه دی ځکه هغوی زدار عمل بدله یو په 10 او د هغې نه اضافه کوي. نو که په هغې حساب ته وغواړې نو بیا نور هم اضافه کېږي. لمونځ کې د دې اجر او ثواب دا تا ته په 1 لک منځونو باندې حسابېږي. نو کېدای شي دلته دوه سواله دي. یو خو دا چې که څوک نشي راتلی د هغو په حق کې به ظلم نه وي چې هغه نشي راتلی او زما لمونځ به 1 لک حسابېږي او دغه به 1 حسابېږي. الله تعالی په نیتونو باندې دغه کوي، دا فیصلې کوي. د چا په یو نیت کې هغې ته پاخه اراده کړي اما کور کې به الله تعالی دا اجر ورته ورکړي. الله تعالی په دغه کې دربار کې خبره نشته او بل نیت او دغه په اړه لري. او بله پوښتنه دا هم ده کېدای شي یو څوک ووایي چې زه دلته راغلم یو لمونځ مې وکړه 1 لک لمونځونه شول، 10 مې چې وکړه 1 میلیون شول، معنا چې زه خلاص شوم. نه، عبادت خو تر مرګه پورې دی ځکه فرض مونځ چې دی دا خو د دې پرېښودل خو د کفر سره برابر دی. نو مونځ خو به نه پرېږدي. البته سړی به کوشش کوي چې وی کې په جومات کې وکړي، مخکې جومات ته لاړ شي، دغسې ځایونه لکه بیت الله چې دی چې دې ته کوشش وکړي، دې ته راشي، دلته مونځونه وکړي چې هغه اجر او ثواب نه خالي پاتې شي. او مونځ خو په هر صورت کې به کوي او دا نه چې مثال ته په دې باندې خلاص شو ته به نور مونځ ځکه ته 15 وخته باندې مونځ فرض دی. دا نه تاسو من ماخستن مونځ وکړم ته به نور 1 لک مونځونه ماخستن نه کوې، نه مونځ او دا ثواب چې تاسو وویلې که نه یو لمونځ د 1 لک سره برابر دی، دا فرض او نفل دا نور عبادتونه دا هم همداسې ټول هر یو شی چې کوې ځان نه مونځ، هر یو عمل هر یو عبادت چې دلته کوې هغه یو په 1 لک او کېدای شي یو څوک دا پوښتنه وکړي چې اصلا کعبه شریفه د څه لپاره جوړه شوه؟ کعبه شریفه خو د الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړې وه چې د مسلمانانو د انسانانو لپاره یو سمت او یو دغه موجود وي چې په یو طرف باندې دوی لمونځ وکړي. لکه هر ټول خلک چې د دنیا کې یو طرف ته ودرېږي، یو طرف ته لمونځونه او دغه کوي. لکه زموږ یهود او نصارا چې وو هغوی به بیت المقدس ته لمونځ کوو او خپل رسول الله صلی تقریبا 15-14 میاشتې هغه بیت المقدس ته لمونځ کړی دی. نو یو سم د دې خاطر چې د ټولو خلکو هغه یو اتحاد موجود یو یووالی موجود په هغې خاطر باندې. خو کعبه خو د مسلمانانو نه مخکې جوړه شوې ده، یعنې د اسلام د راتګ نه مخکې. اسلام خو د آدم علیه السلام نه تر محمد سلام پورې دی، دا خو مشترک دین دی. البته شریعتونو کې فرق و، یعنې د منځونو او د روژو د دې پاکولو کې لږ فرق و. نور خو اسلام دین خو د آدم علیه السلام نیولې تر محمد سلام هغه اولنی پیغمبر. څنګه بیا موږ وایو چې د اسلام 1400 کاله پوره شول شاوخوا؟ دا خو موږ دغه دین دغه وایو چې کوم محمد سلام وروسته پیغمبر راغی بخښنه غواړم د هغې موږ یادوو. نور خو اسلام مخکې لکه خپله ابراهیم علیه السلام هغه چې یو مسلمان و، لکه یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وایي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو مړه کېږئ مګر مسلمانان. دین اسلام او خلک چې مسلمانان دا خو دوی وروسته په خپله باندې نومونه کېښودل په ځان باندې چا یهودي نوم کېښود چا نصراني. او موږ خپله مسلمانان چې موږ خپله تقسیم شوي سو، څوک ځان ته حنفي وایي، څوک ځان ته شافعي وایي، څوک ځان سلفي وایي، څوک څه وایي. یعنې د مسلمان او د مؤمن نه په دې نورو نومونو باندې ډېر خوشحالېږي نسبت دې ته چې دا وایي چې زه مسلمان یم او مؤمن یم. او د قرآن په اصطلاح کې چې ته ټول قرآن ولټوې هغه کې نه مذهب شته دی او نه پکې بل څه شته دی، هغه کې هماغه اسلام دی او ایمان دی. او را به شو عمرې ته ځکه چې موږ او تاسو خو عمره وکړله په اوله ورځ مثلا چې زه راغلم زه به د ځانه درته وایم چې 7 وارې د کعبې شاوخوا باندې وګرځېدم او ما ته چا وویل چې دغه پاس منزل کې بیا دې لپاره چې هغه لاره اوږده ده هغه اطمینه ده چې 7 وارې وي، هغه کم دی. په دې باره کې راته ووایه. نه خبره صحیح نه ده، همدغه 7 ځله دي. هغه خو دا وروسته د دې په خاطر چې بیروبار زیات دی هغې په خاطر جوړه شوې نه د فاصلې په دغه چې لاندې فاصله کمه ده او پاس فاصله کمه ده. په هر صورت باید 7 وارې او د دې څه حکمت منطق په څه کې دی؟
د دې نور کوم دغه خاص منطق نشته خو بس پیغمبر اسلام داسې کړي دي ابراهیم علیه السلام داسې کړي هماغه سنت دي چې موږ کوو په هماغه طریقه باندې کوو. او د دې اصول سره قم دي څه ډول کېږي مثلا طواف نیت کوي همداسې شروع کوي او د ابراهیم مقام نه د دې نه شروع کېږي فکر کوم بیا داسې راګرځي؟ نه د حجر اسود نه شروع کېږي. مقام ابراهیم لږ ور وړاندې دی د حجر اسود نه به شروع کړې که چېرته حجر اسود ته ورتلی شي ښکلولی شي ښکل بیا کې خو هلته خو ډېره ګرانه خو که نشي ورتلی لاس وروړی شي یا که مامسد شي سره هغه وروړی شي هغه به ښکل کړي او که دا هم نشي کولی وړاندې نه بسم الله الله اکبر به وي او ځای به خو لاس به نه ښکلی بعضې خلک لږی لاس ښکلوي. دا خلک ولې لاسونه پورته کوي حجر اسود ته چې راورسېږي په هر طواف کې که نه اووه طوافه دي هلته بیا لاس پورته کوي سلامي ده هغې ته که نه دا د قیامت په ورځ باندې باندې ګواهي ورکوي لازم دپاره ویټنس جوړېږي نو دغه ځینه به شروع کې یو چکر چې دې پوره شو نو ستا یو دوره وشوله اووه دورې به وهې نو دا ستا یو طواف پوره شو. په عمره کې بیا به ځې صفا او مروه ته د صفا نه به شروع کې مروه ته به ځې او بیا به هغې نه ځې بېرته صفا ته به راځې او د هغې کې وادي مسیل ورته وایي هغې کې چې ځې نو هغې کې به په تیزه منډه باندې ځې دواړه خوا ته دې خوا نه او هغې خوا نه او نور چې هلته ځې دعا به کوې او دې خوا چې راځې دلته به هم دعاګانې کوې دعاګانې قبلېږي د حرم هر یو ځای دعاګانو دپاره دعاګانې قبلېږي خو هلته هم دا دعاګانې ډېرې قبلېږي نو چې هلته بیا لاړلې نو 3 زره دا راځي او 4 هغه راځي چې ټول وشي نو په مروه کې ستا عمره دغه د ختم شو. او د مقام ابراهیم په باره کې راته ووایه که نه هلته یو داسې د سرو زرو غوندې یا د برونز غوندې ځای جوړ کړی ده او خلک هغلته هم ډېر هڅه کوي چې ورشي ښکلي کړي. نه د هغې ښکلول خو نشته دی صرف هغه مقام ابراهیم کې د ابراهیم علیه السلام د پښو چاپ په هغه تیږه باندې دی کله چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د مکه جوړوله د حرم یې جوړوه نو هغه چون دیوال نه اوچت شولو بیا نه رسېده بیا دغه تیږه باندې ابراهیم علیه السلام به ولاړو چې کله به دیوال اوچتېده د تیږه به یعنې هماغه تیږه اوس ده هماغه تیږه و د پښو چاپ یې پرې دی هماغه هلته شته هغه حفظ ده ځکه دا جنتي تیږه ده دا هم جنت نه یعنې حجر اسود خو د جنت تیږه ده او دا د ابراهیم علیه السلام هغه دا هم جنتي تیږه ده دا هم جنتي تیږه نو دلته بس او مقام ابراهیم کې صرف د طواف 2 رکعته لمونځ دی هغه زما مخکې دی د وطن چې کله و چکره دغه ووهې د طواف نه بیا 2 رکعته لمونځ دی دغه مقام ابراهیم سره کېږي خو بیروبار و زیات دي نو اوس پروا نه کوي چې هر ځای کې ته لمونځ وکړې هغه صحیح ده. او داسې معلومیږي چې دلته 40 ساعته د خلک طواف کوي که څنګه 40 ساعته که هر وخت چې راشي زه د شپې 2 بجې راغلی هم دغه حالي د شپې 1 بجې راغلی هم دغه حالي یعنې ما په هر وختونو کې طوافونه کړي خپله شخصي ما هر وخت چې راشي داسې فکر کوي چې اول ځان سره فکر کوي زه ناوخته به لږ لاړ شم هلته بیروبار به کم وي خو چې څومره ناوخته راځي هماغه نو بیروبار نور هم زیات شوي. او دلته خو دا خبره نشته چې کوم وخت ډېر ثواب لري نه چې کوم وخت حاضر شو دلته برابر وي بس خپله دغه به شروع کړي خو د لمانځه وختونه هماغه وختونه دي هغه 15 وخته البته د روژې عمره چې ده هغه پیغمبر اسلام وایي چې دا د حج برابر ده هغه کې د حج څخه زیات د روژې موسم چې راشي روژه کې څوک عمرې ته راشي دلته ګرمي ډېره وي ولې دا زه یو بله پوښتنه مې هم کوله تاسو خو تجربه لرئ د دې ګرمۍ سره سره چې دلته ډېرې خو په دې سیمه کې دلته داسې سوړه باد چلېږي داسې خوند کوي یو رقم هوا دومره ګرمه نه ده کنې اوس خو ډېره باید ګرمي وي او دا دومره ډېر خلک هم چې دي د دې څه کمال دی. نو زه خو د اقلیم په حساب باندې خو زه دومره نه پوهېږم خو دلته خو اییر کنډیشن او دغه شته پکې شته کله کله ګرمي کله نه اوس خو دا یو 2-3 ورځې مخکې باران شوی دی دا باران هم کېدی شي هغې په اثر او خپل عوام دلته دغه د موسم اوس د یخنۍ موسم دی دغه دغه کې ګرمي په اوړي مونږ او تاسو خو اوس دغه د 2 دقیقو کې اذان کېږي د ماخستان لمونځ به کوو له دې نه مخکې د ماښام لمانځه کې ما سره یو سوال پیدا شو خدای فرمان